الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. دين اسلام قدر منو عزت مندو مسلمانانو ورنو د ایمان یو بهترین سرمایه ده او یو ښکلی خزانه ده. څنګه چې د دنیا خزانه د بعض انسانانو زیات وی لوی وی او بعض خزانه هغه کم سرمایه لري، عمده رنګي ایمان هم د بعض مؤمنانو زیات وی او د بعض مؤمنانو ایمان کم وی. دغه وجه ده چې قران کریم کې الله رب العالمین چې کله د مؤمنانو ایمان زیات وی هغه ته زیات نور ورکول شي، او چې د کوم انسانانو ایمان کم وي هغه ته کم نور ورکول شي. کومې فائدې چې ایمان کې دي، د کوم یو انسان ایمان چې ډیر وي هغه فائدې په بهترین انداز کې ډیر وته ملاويږي، او چې کم وي نو هغه انسان ته فائدې کم ملاويږي. دغه وجه ده چې قیامت کې چې کله ټول انسانان د آدم علیه السلام نواله تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې د شفاعت په بنیاد باندې الاړ شي او به نبی علیه السلام شفاعت کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم تبا الله رب العالمین اول او فرمایي چې د دغه جهنم د اور نه هغه انسان او باسه چې دغه په زړه کې یو ذره ایمان وي، د یو وربش دانه په مقدار ایمان وی. بیا به تو فرمایي چې زن نیمه وربش ایمان وی. بیا به شفاعت وکي، بیا به تو وی چې د یوې ذره په مقدار ایمان چې هغه د جهنم نه وباسه، او بیا به تو فرمایي چې د نیمه ذره په مقدار هغه هم وباسه. وګوره د انسانانو د ایمانونو په بنیاد باندې تفاوت دی. د بعض انسان ایمان ډیر زیات، د بعض انسان په زړه کې ایمان د وربش په مقدار، د بعض د نیمه وربش په مقدار، د بعض انسان د ذره په مقدار. حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زه ودوم ما خوب ولید چې خلق راته پیش کیږي، په هغه باندې قمیصونه دي. بعض انسانانو قمیصونه تر سینو پورې را رسیدلي، د چا تر نامه پورې، د چا تر زنګنونو پورې. ما عمر رضی الله تعالی عنہ ولید چې پاغه داسې یو قمیص وو چې هغه سم په ځمکه باندې راخ. صحابه کرامو پوښتنه وکړه، یا رسول الله د څه تعبیرو؟ داغه جواب وکړ چې د تعبیر الدین، یعنی د نور انسانانو دین او ایمان کم وو، خو عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان سم زیاتو. یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د الله رب العالمین د دې قول په تفسیر کې فرمایي چې یسعى نورهم بین ایدیهم. هغه فرمایي چې انسانانو ته به د هغې نور د هغوی د انسانانو ته به د هغې نور د هغې د اعمالو په مقدار باندې ورکولی شي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي و انسانانو ته به نور د هغوی د اعمالو په مقدار ورکولی شي. نو بعض انسانانو نور به د غر په مقدار وي، د بعض انسانانو نور به د یوې کجوري په مقدار وي، د بعض انسانانو نور به د دې غټې ګوتې په مقدار باندې یو ځلې به مړ کېږي او بل ځلې به بېرته بلیږي.
د ایمان دا سرمایه به په څه شي باندې زیاته شي. قرآن کریم کې الله د زیادت خبر ورکړی دی چې دا زیاتېږي لیزدادو ایمانا مع ایمانهم. نو د دې دپاره قرآن کریم اسباب ذکر کړي دي چې داغه اسباب سره استعمال کړي، د هغې په وجه د انسانانو اعمال دا ایمان زیاتېږي. اولنې سبب په هغې کې د قرآن کریم تلاوت دی. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مؤمنان هغه انسانان دي چې کله په دوی باندې د الله آیاتونه لوستل کېږي د دوی ایمان زیاتېږي او دوی په الله توکل کوي. قرآن تلاوت او د قرآن اورېدلو په وجه ایمان زیاتېږي. دویم سبب د هغې دپاره نیک اعمالو ته ور وړاندې کېدل دي، ځکه دا ټول نیک اعمال د ایمان بهترین شعبې دي چې څومره یو انسان دا نیک اعمال کوي دومره د هغې انسان ایمان کامل وي، چې څومره د نیکو اعمالو نه سستي کوي دغومره ایمان ناقص وي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ایمان څه د پاسه 80 شعبې څه د پاسه 80 شعبې دی. په دې کې اعلی شعبه د لا اله الا الله ده او ادنا شعبه یو ضروري څیز د لارې نه لرې کول. نو چې دا ټول شعبې سړی پوره کړي د هغې ایمان کامل دی چې څومره نقصان راځي هغومره د انسان په ایمان کې نقصان راځي. امام بخاری رحمه الله د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله قول را نقل کوي چې هغې عدي ابن عدي ته لیکلي د ایمان دپاره بعضې فرایض دي، شرایع دي، حدود دي، سنن دي. فمن استکملها فقد استکمل الایمان ومن لم يستکملها لم يستکمل الایمان. چا چې د ایمان دغه شعبې پوره کړې دی انسان ایمان پوره کړ، او چې کله د انسان ایمان دا شعبې پوره نه کړې نو دغه انسان ایمان کامل نه دی. بیا یو فرمایل که چرته مال الله ژوند راکړه نو زه به تاسو ته دا بیانوم. همدغه رنګې د اعمالو صالحو کې چې به خاص کر قرآن او حدیث کې د هغې تذکره راغلې ده چې دا ایمان کې ډېر زیادت راولي. نو اول په هغې کې مونځ دی. قرآن کریم کې الله دې مونځ ته بلکل ایمان وایي او فرمایي وما کان الله لیضیع ایمانکم. الله نه دی چې ستاسو ایمان برباد کړي. ایمان نه دلته مراد مونځ دی، لکه حدیث د بخاری کې چې راځي چې او امام بخاری رحمه الله معنا کوي وایي ستاسو مونځونه الله نه بربادوي. د الله رب العالمین د ذکر په وجه په ایمان کې زیادت راځي. روایت د عمر ابن حبیب او دغه رنګ نورو صحابو کې راځي، هغوی وایي چې ایمان زیاتېږي او کمیږي. هغه نه پوښتنه وشوه چې جناب د ایمان زیادت او نقصان څه شی دی؟ هغه جواب وکړه چې کله موږ د الله ذکر وکړو، د الله حمد ادا کړو، تسبیح ووایو، دغه د ایمان زیادت دی. او چې کله غافل شو الله یې رکو او تقصیرات په نیکو اعمالو کې وکړو نو زمونږ ایمان کې نقصان واقع شي. همدغه وجه و چې معاذ ابن جبل رضی الله عنه به ملګرو ته ویل اجلس بنا نؤمن ساعه، راځئ کینو چې لږ ساعت ایمان راوړو، ایمان زیات. د ښایسته او اخلاقو په وجه باندې ایمان زیاتېږي، ځکه د الله د نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد دی. هغه فرمایي چې اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. په مؤمنانو کې ډېر کامل ایمان د هغه چا دی چې هغه ښایسته اخلاق لري. څومره چې د یو انسان اخلاق ښایسته وي هغومره د دغه انسان ایمان کامل دی. دغه رنګې مسلمان ته ضرر نه رسول او خپله ژبه لاس د مسلمان د ضرر نه محفوظ کولو په وجه ایمان کې زیادت راځي. حدیث د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ کې راځي، صحابه کرام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ای الاسلام افضل، کم یو اسلام به بهتر وي؟ هغه فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده.
اسلام دا هغه انسان کامل دی چې مسلمانان د هغه د ژبې او د لاس د ضرر نه محفوظ شي. د الله د رضا دپاره طعام ورکولو په وجه باندې ایمان کې زیادت راځي. روایت د عبدالله ابن عمرو ابن العاص کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو سړي پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله ای الاسلام خیر، کوم یو اسلام به ډېر بهتر وي؟ هغه جواب ورکړ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اسلام دا ډېر بهتر دی چې ته د الله د رضا دپاره خلکو ته طعام ورکې او سلام لولې په هغه چا چې ته یې پېژنې او که نه یې پېژنې. همدغه رنګې نور د ایمان شعبو په وجه باندې ایمان کې زیادت راځي. د الله نه دعا کول پکار دي چې زمونږ ایمان الله زید کړي، څنګه چې دا د عبدالله ابن مسعود رضی دعا وه چې اللهم زدنا ایمانا وفقها ویقینا، او دا به دلیل وي چې د دې دعا په وجه ایمان زیاتېږي. اللهم زدنا ایمانا وفقها ویقینا. آمین.